الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون. زمونغ استاسي اتیشتم نمبر درس دا الطريقة العصرية. الرسالة. رسالة خط ويل کی. هذه رسالة والدي. دغ خط د زما د پلار دی. هذه مؤنث راوړو ځکه چې دلته رسالتو دا مؤنث دی نو ځکه یې هذه ورته راوستو. که دا مذکر وی نو دلته به هذا راوستی وی. نو هذه رسالة والدي دا د زما د پلار خط دی. افتح الظرف زه کولاومه لفافه. ظرف چې دی لفافې د ویل کیږي چې کم کې دا خط ایږدل کیږي. واقرأ الرسالة او زه دا خط وایم. ثم آخذ القلم زه بیا قلم راخلم. والورقه او ورقه او بیا هغه نه بعد واکتب الجواب او جواب لیکم. او بیا اکتب الرسالة الى والدي زه لیکم خط خپل پلار ته. واضع الرسالة في الظرف واضع اقدم الرسالة دا خط في الظرف په لفافه کې. ثم بیا اغلق الظرف بیا بندوم لفافه. واكتب عليه العنوان واكتب او لیکم علیه پاغه خط باندې العنوان عنوان مطلب پته ایڈریس. ثم بیا اضع الرسالة اقدم دا خط فی صندوق البرید په لیټر بوکس کې، یعنی هغه صندوق چې پاغه کې دا خطونه اچول کیږي. په انګلیش کې ورته لیټر بوکس وای. نو اوس گفتگو د استاد او د تلمیذ. استاد تلمیذ. ما تلک بیدک یا خالد، ستا په لاس کې څه شی دی خالده؟ شاګرد ورته وایي چې هذه رسالة والدي، دا زما د پلار خط دی. او بیا ورته امر کوي چې افتح دا کولاو کا. نو دا چې اوس دی افتح دا ساکنو چې کله بل سره ملاو نو زیر به پې وایو. افتح الظرف واقرأ الرسالة. کولاو کا دا لفافه او واقرأ الرسالة او دا خط ووایه. نو دا شاګرد ورته وایي چې افتح الظرف واقرأ الرسالة، زه کولاومه لفافه واقرأ الرسالة او دا خط وایم. ماذا يكتب والدك؟ ستا والد صاحب څه لیکي؟ دا ورته وایي چې والدي یکتبو، زما والد صاحب لیکي چې انا طیب زه ښه یم. وادعو لک او تا دپاره زه دعا کوم. نو بیا ورته استاذ وایي چې خذ القلم والورق، قلم او ورقه واخله. نو شاګرد ورته وایي چې آخذ القلم والورقه، او ما زه اخلم قلم او ورقه پاڼه. او بیا ورته استاذ وایي چې اکتب الجواب الى الوالد، پلار ته جواب ولیکه. نو شاګرد ورته وایي چې اکتب الجواب، زه لیکم جواب الى الوالد، والد ته. ضع الرسالة في الظرف، بیا ورته وایي چې دا رساله دا خط چې دی فی الظرف په لفافه کې کیده. نو شاګرد ورته وایي چې اضع الرسالة. مخکې فرمایي چې اضع الرسالة فی الظرف، زه اقدمه خط په لفافه کې. او بیا استاذ ورته فرمایي چې اکتب دا امر دی. ما تاسو ته ویې چې کله بل سره ملاویږي نو زیر به راځي. اکتب العنوان علی الظرف، وی په دې باندې پته مو لیکه، یعنی په دې لفافه باندې. اکتب العنوان اولیکه پته ایډریس علی الظرف په لفافه باندې. نو شاګرد ورته وایي چې اکتبو زه لیکمه. اکتب العنوان علی الظرف، زه لیکمه ایډریس په لفافه باندې. این تضع الرسالة، چرته اږدي دا خط؟ اضعها اقدمه، اغا فی صندوق البرید په لیټر بوکس کې.
اوس محمود یقول محمود وای خالد خالد يفتح الظرف یعنی لفافه کلاوی ويقرأ الرسالة او خط وای ثم يأخذ القلم والورق او بیا قلم راخلی او ورق راخلی ويكتب الرسالة الى والده خط لیکي خپل والد ته ثم يضع الرسالة في الظرف بیا اگدي دا خط په لفافه کې ويكتب عليه العنوان عنوان او بیا لیکي پاغه باندې اډرس ثم يضع الرسالة او بیا اگدي هغه خط فی صندوق البرید په لیټر باکس کې. اوس چې د تمرین مشق ترجم بالعربیه وی ترجمه وکي په عربی کې. جمیل یہ خط لے لو، جمیلہ دا خط واخلا. جمیل خود هذه الرسالہ، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، دا ستا دا رور خط دے. نو هذه رسالۃ اخیک، ہاں اسے کھولو اور پڑھو. اغا کلاو کا او اوایا. افتحها وقرأها، پھر قلم اور کاغذ لو اور اس کا جواب لکھو. وی بیا قلم او کاغذ واخله داغه جواب ولیکا. ثم خذ القلم والورق واكتب الجواب. ثم بیا خذ القلم واخله قلم والورق او ورق او جواب ولیکا داغه واكتب الجواب. خالد آج بیمار ہے، خالد چدینن بیمار دے. خالد اليوم مریض، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، اغا مدرسی تا نزی. ہوا لا يذهب الى المدرسہ. بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ رورا زماتا شاہد بھائی شاہد رورا شاہدہ تزنن چدے کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ ایتا دخپل شہر تزی. نو اخی شاہد هل تذهب الى بلدک، اپنا پتہ لکھ دو. وی خپل ایڈریس لیکا، خپل ایڈریس لیکا. نو اکتب عنوانک، اکتب عنوانک. دویم ترجم بالارضیہ یعنی مطلب ترجمہ کئی په اردو کی. هذا دا دفتر الحضور، دفتر چې دی دا رجسٹر ته ویل کی. الحضور د حاضری رجسٹر. هذا دفتر الحضور، دا د حاضری رجسٹر دی. الاستاذ یکتب اسماء الطلاب، استاد چې دی لیکي نومونه د طلباو فی دفتر الحضور پر رجسٹر کی، د حاضری رجسٹر کی. ويأخذ الحضور كل يوم، او هر ورځ حاضری اخلی. خالد یجلس امام الاستاذ بادب، خالد چې دی ناسته مخامخ استاذ بادب په ادب سره. ويأخذ الكتاب او کتاب اخلی. ويقرأ الكتاب او کتاب لولی. ثم بیا یاخذ الدفتر ويكتب فيه، او بیا رجسٹر راخلی پاغه کی دغلی کی. لا اذهب اليوم الى المدرسه، لا اذهب اليوم الى المدرسه، نظم نن ورځ الى المدرسه مدرسې ته یعنی سکول ته زنن ورځ نظم. اكتب العريضة الى مدير التعليم، اكتب الیک العريضة، عریضه درخواست لیک الى مدیر التعلیم یعنی ناظم تعلیمات تا. اكتب العريضة الى مدیر التعلیم لیک درخواست ناظم تعلیمات تا. یا شاہد، اے شاہدہ، اکتب اسمک، اے شاہدہ ولیکا نوم خپل، واسم ابیکا او د پلار نوم ولیکا، علی السبورة په بورډ باندې. کمل العبارة، وی پوره کئی عبارت. وګورئ رستو خدا ټول تیر شو، نو دلته به تاسو مکمل کوئ. که تاسو په تیر دروسو باندې او په دې درس باندې پوه شوي یئ نو دا به تاسو خامخا مکملوئ، ځکه چې رستو به تاسو ته دغه جملې یادې شوي وي. لکه انت یا خالد تفتح الظرف وتقرأ الرسالة، او ثم يأخذ القلم والورق وتكتب الرسالة إلى والده ثم تضع الرسالة. دغه ټول اخره پوری تاسو دغه پوره کوي. بهرحال الرسالة، رسالة خط ویل کی، عنوان پتہ ایڈریس. ضع
کې دا الحضور حاضری عریضه درخواست ثم بیا الظرف لفافه صندوق البریده لیټر بوکس دفتر الحضور رجسٹر حاضری رجسٹر مدیر التعلیم ناظم تعلیمات تابع توابع ٹکٹ مکتب البرید ڈاک خانہ اضع رکھتا ہوں ڈالتا ہوں یعنی ایک دم یا پاغه کې یعنی ورچوما اضع ایک دم ادعو دعا کرتا ہوں دعا کو ادعو دعا کرو دا امر دے دا خو واحد متکلم او دا چې دی یعنی امر دی ادعو اسماء اسم کی جمع یعنی د ډیر نومونه نو ان شاء الله امید لرم په دې سبق باندې به تاسو پوه شوي یئ او که چاته څه په دې کې مشکل وي نو تاسو کولی شئ چې خپل کم سوال وي کمنټ سیکشن کې وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي خو دا که په یو ځل اورېدو باندې تاسو پوه نه شئ نو بار بار اورئ نو انشاءالله ضرور پوهیږئ چې څومره زیات دا اورئ او څومره زیات ورسره تاسو نورې جملې جوړوئ نو تاسو به په عربۍ باندې انشاءالله ښه عبور حاصل کوئ والسلام علیکم ورحمة